د ډینګي وایروسي ناروغي هغه چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان په ننګرهار کې د 4 شپې د پیښو د ثبت او چټک خپرېدنې په اړه اندېښنه ښودلې. خو دلته بیا د روغتیا برخې مسؤلین وایي د دې ناروغۍ پیښې تر پخوا کمې شوي او درملنې لپاره یې بشپړ چمتووالی لري. د دوی د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې په دې ناروغۍ تر دې د مټو ټال 18 تنه اخته شوي او 18 په تیرو 5 میاشتو کې حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه راغلي چې له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې واقعیت شته، خو په داسې لوړه کچه نه دی چې په کومه کچه باندې خپاره شوي دي. ډنګو فیور یو ډېر عادي ناروغي ده، هیوادوال د تشویش نه کوي، خصوصا ننګرهار خلک. موږ د هماهنګي لرو یو بل سره، ډاکټر صاحبان ټول آماده دي د تشخیص او تداوي لپاره موږ مکمل ظرفیت لرو. مثلا دغه ناروغي د نور طب لرونکو ناروغۍ سره غلطیږي. لکه زمونږ مریضان هم اکثرا وایي چې زه ملاریا یم یا مرقه یم، ځکه هغه کې هم تبه یې دې کې مې. خو د دې ډېر مهم وصف دا ده چې په دې ناروغانو کې تبه یي او د تبې سره همزمان سردرد او دا سردرد هم د سترګو ګاټې خوږیږي. ډینګي ناروغي یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري. روغتیا پالان وایي د غوماشي په وسیله له یو انسان څخه بل ته انتقالیږي او شدیده تبه، سردرد او ځان درد ورسره مل وي چې د ځینو نورو ناروغیو سره توپیر ډیر ګران کار دی. د ډینګي ناروغي څخه د خلاصون ښه لار روغتیا پالان د وړي په موسم کې د پشخانو څخه ګټه پورته کول بولي او وخت ناروغانو ته د دې سربیره د آرام کولو توصیه کوي. دغه ناروغي د وقایې په منظور پشخانه حتمی او لازمي ده. خاص تداوی نه لري، استراحت ده، پشخانه لاندې او پرسټامول دوا ده چې دردونه آرام شي. اکثرا 2 له ورځې دوام کوي او ناروغان ښه کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو بیا په دې وروستیو کې د ډینګي یو شمېر نورو ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي او له خلکو غواړي چې د ناروغیو څخه د ژغورنې په موخه دې د روغتیا پالانو سپارښتنې عملي کړي. دوی همداراز له حکومتي مسؤلینو هم غواړي چې د ناروغیو د ښې درملنې لپاره دې مناسبه زمینه برابره کړي. خپله کوروالا راوستې مریضه ده، نو دا مرستیاګانې دغسې ډېرې شوي دي، ځکه چې دا ډینګي مرستیا هم ده، دا نور هم دي، دا کورونا هم ده او دا رقم مرستیاګانې دي. ډینګي ناروغي شوله، اوس پسې دا نور وایرس مرضونه شول او په شفاخانو کې ډېر بد حالات. ما پرونه مریض راوست او بیرته هم بوتلو، چپرکټ نه و. ډینګي ناروغي ده او بېدرکه هر رقم ناروغي ده او د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې بېدرکه ډېر هر مشکلات پیدا شوي دي او په دې کې بس باید دوی چې دا موږ سره همکاري وکړي. د ننګرهار د حوزوي روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې ډینګي ناروغي په لومړي ځل په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې په ختیځه سیمه کې رامنځته شوه چې د تورخم له لارې یو شمېر زړو کانټینرونو او ټایرونو کې د ډینګي غوماشي د پاکستان څخه دې لور ته راولېږدول شو. سباون ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.